السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له یوټیوب څخه، له انسټاګرام څخه، له ټویټر څخه او له فیسبوک څخه ویډیوګانې ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو دا رقم ته اپلیکیشن در وښیم چې له دغه ټولو اپلیکیشنانو څخه به تاسو په یوه وار ویډیوګانې ډاونلوډوئ او ډېره په اسانه طریقه سره به تاسو دغه ویډیوګانې په خپل موبایل کې سیووئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، نو به تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک وکړئ او دغه اپس به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس خلاص کړئ، نو د دغه اپس کوم پروسیسینګ چې دا پروسیسینګ یې روان ده. کله چې ګورو ملګرو دغه پروسیسینګ پوره شو، دغه رقم به تاسو ټول اپلیکیشنان درکړي او سرچ اور انټر URL به هم تاسو ته درکړي، یعنې سرچ بار کې تاسو هر شی سرچ کوئ هغه ټول به دلته دی تاسو ته درکړي. نو ګورو ملګرو اول اپشن د فیسبوک، اول اپلیکیشن د فیسبوک، دویم د انسټاګرام، دریم د ټویټر، دویم د میټا کیپ او دغه رقم IMDB ده، هغه رقم ډیلی موشن سو، ویمو سو او ایډز کې تاسو نور هم څه کولی شئ ایډولی شئ. نو ګورو ملګرو اوله عریضه تاسو درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو ګورو ملګرو یوه طریقه یې تاسو زده کړئ، دا نورې ټولې د هغه رقم ته دی. نو زه راځم ګوره فیسبوک باندې کلیک کوم. کله چې ملګرو زه په فیسبوک باندې کلیک وکړم، دغه رقم به دلته ماته فیسبوک اوس خلاص شي. کله چې ملګرو تاسو ته فیسبوک خلاص شو، نو تاسو به ډېر اوس په اسانۍ سره وکولی شئ چې له هغه څخه ویډیو وي، هر شی چې تاسو غواړئ هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو ګورو ملګرو تاسو وایي موبایل نمبر اور ایمیل اډرس، موبایل نمبر یا ایمیل اډرس راکړئ او د هغه رقم بل بیا تاسو پاسورډ ور وښیاست. نو ګورو ملګرو زه اوس راځم ایمیل ورکومه. نو ملګرو په دا بله خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ، یعنې ستاسو د موبایل چې هر څو پاسورډ وو هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه ورکړئ، نو بیا به هغه ټول تاسو ته خلاص شي. نو ګورو ملګرو ما دغه ورکړئ، دغه رقم اوس تاسو دلته راسئ په لوګ ان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو په لوګ ان باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دلته پروسیسینګ روان ده. اوس به ستاسو د فیسبوک اکاونټ تاسو ته په دغه کې خلاص شي. کله چې ملګرو دغه تاسو ته خلاص شو، نو دغه رقم بیا اوس تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې له دې څخه هر شی ډاونلوډ کړئ. نو دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ، نو اوس به ستاسو فیسبوک اکاونټ ستاسو په موبایل کې یعنې خلاص شي. کله چې ګورو ملګرو دغه اکاونټ دلته خلاص شو، دغه رقم اوس به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له دې څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ یا دغه رقم اډیو ډاونلوډ کړئ. هر شی چې تاسو ډاونلوډوئ هغه ډېر په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډولی شئ. اګه تاسو چا په مسنجر کې رالیږلي وي یا دغه رقم تاسو چا رالیږلی وي او دغه رقم چا په خپل سټیټس باندې یا دغه رقم یې اپلوډ کړی وي، هغه ډېر په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډولی شئ. نو ګورو ملګرو دغه ویډیو ده، زه غواړم چې دا ډاونلوډ کړمه. دغه رقم به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو ته یوه ریپلی شي. کله چې ګورو ملګرو دغه تاسو ته پلیس ودل دی، تاسو د ډاونلوډ بټن درکړی دی، تاسو به راسئ په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به دغه تاسو الاو کړئ. کله چې ګورو ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، ګورو ملګرو به تاسو ورته ووایاست چې دا زه چې کوم ډاونلوډومه، نو دغه رقم یې دغه تاسو کنټینیو کړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو کنټینیو وي، دلته اوس تاسو په ډاونلوډ بټن کې یو اپشن درکوي چې ګوره یعنې تاسو ویډیو ډاونلوډ کړې ده، دلته به تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او ستاسو ویډیو ګوره دلته ډاونلوډېږي. نو اوس به دغه ویډیو ډایرکټ په ګیلري کې سیو شي چې څنګه دغه لوډینګ پوره شو. ملګرو اوس تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې له فیسبوک څخه ویډیوګانې او دغه رقم له یوټیوب څخه، له انسټاګرام څخه، له ټویټر څخه، له ټولو څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.